نن نو د خوړو ځای ته راغلی یم. ډېر مزهداره خواړه دي. آشک، منتو، نمک مړي کړی، فول چکن کړی. اولین کاروان په سوتال کې موږ واخیستل. پلاو ورته وایي، څوک ورته کبلي پلاو وایي، څوک ورته مایچه پلاو. خو موږ مایچه پلاو په دې کې لرو. یو خوراک مایچه پلاو تاسې په څو ورکوئ؟ د میاشتې به اوس څومره کار کوي؟ یعنې میلیونونه ویلی شو؟ د افغاني ډوډۍ دي په 195 باندې دي. صحیح شوه. او دا تندوري نان چې دي افغانان راځي، پاکستانیان راځي، بنګلادیش والا راځي، انډیا. پښتنو هغه دود یې وکړی وایي دا یوه مړۍ وایي زما لخوا یې وایي. هر یو خوراکۍ زبردسته ده. بخار اوسېدونکی یم، د خوشحال خان بابا نوسی یم. رفیق مارک نیست. ګلا دلم وګازم. ته ماته داسې د شاعر غوندې ښکارې. شاعري خو به نه کوې. څه فکر کوې که دا چوپان کبابونه تا خوړل دا به تاثیر ونه کړي پرې؟ کاروان څنګه رامنځته شو بیا؟ داسې م کله شوي چې د شپې دې بس په خوب کې بس لیدلی چې بس ته ناست دي چلی. نو دا خو کله راشي خوب کباب پوخ شي بس کباب د ګډای کې راوړي دلته وی باسي. چپلی کباب یو خوراک دا په څو ورکوئ؟ دا موږ دغه یو خوراک چپلی کباب ته دا 1 کیلو ده. از رفیقا ضربه دیدم این جای بدبخت شدیم در افغانستان اعلان کردیم آمدیم ما دې سره برسیدیم. اور مې ډېر مشکله ګول که لاسونه اصل وسوځېدل، لاسونه مې وسوځېدل. کوم یو ښه پخی او کوم یو دې که خو موږ انشاءالله ټول پخوو. بعد شین چې نه لګېږي لکه ملحم. خو ډېره سخته او تکلیفونه م تېر کړل. په دغه کچاکي لارو باندې راغللو. ما ته وایي کار کولی سم معلومونه سم کړی. نو بیا اشپزخانې ته څه وایي؟ 120 لپاره به په 4 وړو کاروانو کې. د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن نو د خوړو ځای ته راغلی یم. ډېر مزهداره خواړه دي. هغه هم زموږ او ستاسې خپل د وطن افغاني خواړه. کیدای شي تاسو یې له نوم سره اشنا یاست، کاروان رستوران. نن د همدې رستوران په بېلابېلو خوړو درته غږېږو او دا چې څنګه یو نظریه پیدا شوه چې داسې یو رستوران دي جوړ شي. د دې رستوران له مالک سره خبرې کوو. السلام علیکم جان، څنګه یاست؟ ښه جوړ خیر مننه. که په سر کې مکمل ځان معرفي کړې دلته لیدونکو ته. سلامونه ټولو دوستانو ته، لیدونکو ته. او زما نوم عتیق الله جبار خیل ده. کاروان رستورانتو مالک هم یم او ورسره بس فیملی بزنس ده. موږ تقریبا تره مې ده، زه یم، ورونه مې دي او الحمدلله 4 رستورانت دي. او موږ په هغې به وغږېږو عتیق جانه. خو دا راته ووایه چې په دې کاروان رستورانت کې څه لرئ؟ اول خو دا راته وښیه چې لیدونکي وګوري. کاروان رستورانت کې موږ سپیشل افغاني خوراک غواړې او که نور خوراک یې افغاني دغه ټول که راته وښیې دا عملاً یې راته وښیې. موږ خو سپیشل افغاني خوراک به ته وښیم که ما سره غواړې دننه کچن ته لاړ شو، کچن کې به ته وښیم. زه به هغه که راته وښیې کباب پلاو هر څه ولې مهرباني وکړه. راځئ نو راځئ ورسره. درنو لیدونکو نو د عتیق جان سره اوس روان یو. زو دغه خواړه دلته له دننه یې ګورو. ګڼه ګونه پکې ډېره زیاته ده چې څه دلته پخېږي. را سره اوسئ. بس دا زموږ سپیشل کبي پلاو ده. مایچه پلاو ورته وایي، څوک ورته کبلي پلاو وایي، څوک ورته مایچه پلاو. خو موږ مایچه پلاو په دې کې لرو. مایچه پلاو ده او بس دا د ګرمبل پې باندې کړی ده. تقریبا 50 کیلو وریځه ده. 50 کیلو وریځه ده. د ګرم پې باندې کړی ده. د په ختمېدو ده. او دا زما مشر ورور ده او مین اشپز هم ده. او مین اشپز هم دی ده. او زیاتره کاروانو ته چې ده دغه اشپزان چې کوم دي نو زیاتره چې ده د ورور مې ټرین کړي دي. لکه مین د افغانانو مین اشپز ځای ده. د افغاني خوراکي په حساب مین اشپز ځای ده. ودا دغه په ختمېدو ده. اوس بل دغه بس ور باندې کوو له خیره سره چې تر څو بس دا باندې کېږي هغه هم را ختمېږي. بیا بل دغه یې اچوو او بس ټپ بس به ونیو. په کومو ورځو کې ډېر مصروف دي؟ تاسو وویل چې دا 100 کیلو 50 کیلو 50 کیلو دا یعنی 50 کیلو خرڅ شوي دي. 50 اوس نور یعنې موږ د ورځې 50 او 50 درې دغه موږ په ویکند کې اچوو. درې دغه ورځه یعنی چې 1.5 کیلو دا موږ په ویکند کې اچوو. لیکن داسې ورځې راځي لکه نیو ایر یا کرسمس ورځې یا د اختر ورځې چې موږ پکې 4 دغه یا حتی 5 دغو امکانات هم شته ده چې 5 دغو پورې موږ هم واچوو. ورځ او بیا نورمال ویکند کې چې ده د ویکند هم دغه رافلی هم دغه 3 دغه یا 3.5 دغه یا 3 دغه 3 داسې کېږي سره. الحمدلله ما خو بس تعداد ما یې ښه ده د اشپزۍ. نو دا خو قابلي پلاو شو. دلته یو رقم ته هغه پخېږي قابلي پلاو. یو رقم ته قابلي پلاو پخېږي. هغه ته مایچه پلاو وایو.
چې دغه مایچې په نسبت د لم شنګ چې ورته وایي لم شنګ پکې راځي او په نسبت عموما لکه په کابلي پلاو مشهور ده خو مایچه پلاو ده مایچه پلاو ده لکه مثلا نور خلک په کابلي پلاو باندې پیژني خو اصلا زموږ ستاسو دپاره کابلي پلاو بل ډیزاین وي مایده غوښه ورکوي او مایچه پلاو بلي دې ته مایچه پلاو وایي دغه یو خوراک مایچه پلاو تاسې په څو ورکوئ موږ یو خوراک مایچه سره په 1595 باندې ده یعنې تقریبا 14 پاونډه تقریبا 14 قیمت نه دي 14 پاونډه ډېر نه دي عتیق جانه والله اوس زه ته خبره وکړم که زه دغه یوه مایچه ما ته په څو راځي او بیا لږ که دا کامره دي په کاغذ شي چې هغه مایچې نه بغیر کوم کوالټي ته چې وګورې هغه سایز ته چې کوم وګورې و دا کالي پلاو د زیاتر مثال دغه افغانانو نه بغیر چې د بعضې ښه زلمي وي دغه یو خوراک یې خوړلی شي یوازې او که ښه ترنده سړی نه وي که نه نو دغه یو خوراک په 2 نفر باندې هم خوري ولې سایزونه یې غټ وي کالي پلاو سایز غټ ده بیا دې کې ورسره چې دا ډوډۍ ورسره ورکوو مثلا سایډ ډیش چې ورته وایي دال ورسره ورکوو سلاد ورسره ورکوو نو 3 رقمه چکنیانې ورسره ورکوو که دا ته ټوټل حساب کې پوه شولې نو د بل ځای کې ته دومره شی راواخلې نو تا کېدای سي امکان چې 25 پاونډه دې چارج کړي دلته خو دغه ډوډۍ ده که نه ډوډۍ پخېږي دا تنور ده او بس دلته بس ګرد ډوډۍ پخوو او افغانۍ ډوډۍ پکې پخوو که د اوږدې افغانۍ ډوډۍ او ګرد ډوډۍ هم پکې شته ده او دا ګرد ډوډۍ تندوري نان چې ورته وایي دا هم پکې لرو بیل دی هغه بیا یوه ډوډۍ تاسو په څو ورکوئ مثال چې دغه غټې ډوډۍ چې کومې دي دغه افغاني نان چې دي افغاني نان وایي دا ډوډۍ ورته وښیه دا په 195 باندې دي دا افغاني ډوډۍ دي په 195 باندې دي صحیح شوه او دا تندوري نان چې دي دا په 1 پاونډ باندې ده په 1 پاونډ دا په 1 پاونډ باندې ده او د دې ترڅنګ دلته دا نور څیزونه هم راته معرفي کړي د دې ترڅنګ چې موږ لکه کوکر ده دا بیا موږ مثال کړایانې پخوو مثال ویجیټیبل کوم چې ویجیټیرین ډیشونه دي لکه پالک شو آشاک منتو نمک مړي کړای فول چکن کړای مثلا دال شو پنیر ټیکا او برجین او لکه بانجان دا زیات افغاني دي دغه یو بعض شیزونه چې هغه میکس دي لکه هغه لکه د چکن ټیکا مساله شو ورته وایي چکن ټیکا مساله سولا مثال اچاري چکن چili چکن دغه به دغه بعض ډیشونه چې دي موږ میکس پکې اډ کړی دي موږ زیاتره کسٹمر چې دا د پاکستان نه هم لرو کسٹمر انډیا نه هم لرو بنگلاديش نه هم لرو نو دا بیا زیاتره دغه بعض شونه چې دا خلک ډیر خوښوي د هغو لپاره موږ بعض شونه پکې اډ کړي دي ورکې او تقریبا 75% مینو چې دا 15% مینو چې دا افغانۍ ده کم خلک دلته زیات راځي د خوراکونو لپاره کم یو ډیر خلک یې مینهوال کم یو زیات چې حقیقت را باندې وایې که نه اول هم چې خلاص کړه افغانان هم زیات ول اوس چې دا اوس مکس راځي اوس افغانان راځي پاکستانیان راځي بنگلاديش والا راځي انډیا والا عربان ایون دغه یورپین هم انګلیش خلک په لاندې پوړ کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده او زیاتې کورنۍ د دې اجازه هم نه ورکوي چې تصویر یې واخیستل شي ځو دوم پوړ کې هلته د ځینو کسانو سره خبرې کوو نو چې د هغوی سره وغږېږو هغوی راته د دې ځای دغه د خوړو په اړه باندې وایي سلام علیکم ستړي مه شئ جوړ په خیر ښه یاستئ نوش جان نوش جان څنګه هغه د پښتنو دیره مو جوړه کړې ده ښه نو ما سره خو به خبرې کوئ اجازه خو ده چې زه هغلته وړاندې راشم در سره کښېنم نه زه به هلته وړاندې راشم در سره ښه ماشاءالله ماشاءالله ډوډۍ مو نه خورم که چې نه چې آخر کې مو یا په ما باندې هغه کړي چې هلکه چې تاسو څنګه وویل چې د پښتنو دیره ده نو پښتنو دیرې کې چې راشي بیا روټۍ نه خوري هغه کېدی نه شي لومړی به ته راسره وغږېږې مایک درته درکوم دلته ته به د کیسې هم راته کوې کامره ورته لږ دې خواته که چې دی معلوم هم شي وړاندې ورته راشم مخه به ورته نه چې دا د نورو کسانو ښه په سر کې که دی هغه مکمل نوم دې مو خوراک کوئ تاسې خپل خوراک هم کوئ زما نوم فقیر حسین دی زه د پاکستان اوسېدونکی یم د نوخار علاقې د پاکستان باندې د پښتونخوا یې پښتونخوا او د نوخار علاقې اوسېدونکي یو او دلته الزبره یو کلی دی هغې کې اوسېدونکي یو خو دلته راغلي لوټن له خوراکۍ له نو ماشاءالله سویم ځل دی چې راځو ښه زبردسته خوراکۍ د یاران دوستانو خپل ورور تربوران را سره دي
نو بس لګي انجوای کوو خوراک چې د راغوښتي ځان لپاره د څنګه هر یو نو بس دا دي که نه بس ټول په شریکه باندې ټول په یو ځای او نو بس دا حساب کتاب دی نو بس په شریکه باندې لګیایو خورو چې سم زړه ته کېدلو نو بس ان شاء الله لګیایو ستم ته خوند والا موږ هم ته خواندلو نه تاسو یې وخورئ ځکه زه به بیا وروسته ډوډۍ خورم پروګرام به وکړو تاسو هم خپله هغه ډوډۍ هم خورئ او ډېره زیاته مننه بس نو هغه موږ او ستاسې پښتانه ورته وایي قندارۍ لهجه کې وایي ګوله ده یو مړی نو زموږ او ستاسې د پښتون ورور هغه د پښتنو هغه دود یې وکړی وایي دا یوه مړۍ وایي زما لخوا یې وایي وخوره نو ډېره زیاته مننه کور ودان هر یو شی د کمال دی هر یو خوراکۍ د زبردسته ده هېڅ کوم څه شي صفت درته وکړمه چې آی بیکاره دی زه د څنګ ته به دې زه د خواری شم تاسې ډوډۍ باندې مې پوه نه کړی کېنه زه همدلته ښه یم زه بیخي څه یم ته د ډوډۍ هم خوره زه درته مایک نه سمه ته دې راته ځان دې معرفي کوه که راته ووایه چې زما ستا غوندې نوم ده محمد ابراهیم مې نوم ده د نوښار اوسېدونکی یم د خوشحال خان بابا نوسی یم پوه شوې او دا ټول زما تره زامن دي موږ راغلي روټۍ ته او همیشه دلته راځو د دوی خوراک ډېر ښایسته وي چې ستا ډېر خوښېږي دلته زما د دوی چې دی د چوپان کباب ډېر خوښ دی چوپان کباب مې مکمل خوښ دی دا نه دی داسې دا کباب مې خوښ دی او نور اخلاق یې ډېر ښه دي ته ماته داسې د شاعر غوندې ښکارې شاعري خو به نه کوې شاعري نه کوم خو نن سبا یو شاعر سره کښېنم هغه شاعر څوک دی شاعر چې دی نو هغه موږ سره ټیک ټاک کې کښېني او افغانی ده خو شاعر ده اوس اثر یې په تا باندې کړي دي شاعرۍ ډېرې اثر یې راباندې کړي دي خو زما په دماغو کې شاعرۍ سم نشته شاعري نه راځي نه که دا څه فکر کوې که دا چوپان کبابونه تا خوړل دا به تاثیر ونه کړي پرې یاره کوي به جي ولې دا خو ضروري خبره ده یعنې شاعرۍ ته جوړېږي او جوړېږم به هغه لیکوال دی خبره ستا دا ژبه دې ډېره ښه هغه د سوچه غوندې ده یعنې پکې تر ډېره انګلیسي لغتونه پکې نه کاروې نه زه چې کله صحیح وطندارو سره خبرې کوم بیا یې صحیح پښتو وایم او دا پکار ده چې کله پښتو وایي چې صحیح مناسب پښتو وایي یعنې سوچه پښتو باید وویل شي ستا د ډوډۍ هغه مې داسې نه چې دوی درنه دا ډوډۍ خوړلي او اخر کې بیا ماته غوسه یې هلته هېڅ خبره نه ده وروره ستا نه قربان بیا وخورو خو ستا سره ملاقات چې وشو دا ډېره غټه خبره ډېره زیاته مننه ته هم راته څه ویل لرې که نه السلام علیکم زه حاجي نواز خبرې کوم او زه بس موږ د فیملي هغه جوړ شو دلته راغلو دا مې ماما دی مې تره دی نه موږ خپل سپورټ یو فیملي خلک یو د نوښار اوسېدونکي یو خټک یو خټک یې هستئ خټک بس دغه راوړه دا هغه مشهور دی خلکۍ ښه مزداره ده دا کسټمري ډېر ښه ډیلینګ ښه کوي موږ خپل ډېر خوشحاله یو السلام علیکم زما نوم مشتاق حسین دی زه د نوښار اوسېدونکی یم د چراټ شاکور پایان او دلته ایلیسبري ټاون کې اوسېږو تقریبا 22 سال مو شو 22 ییر او دا زموږ ټوله فیملي ده تقریبا کزن مې دي تربوران مې دي تره مې دی دا ټول مونږ راغلي یو دلته روټۍ ته کاروان ته لوټن ته خواړه خو تاسو پرې ټولو خبرې وکړې چې مزهدار دي څه کاروبار کوئ دلته په خپله په څه باندې بوخت یې زه خو په خپله د بس ډرایور یم داسې هم کله شوي چې د شپې د بس په خوب کې بس لیدلی چې بس ته ناست دي چلی نو دا خو کله کله راشي خوب کې خو خوب کې خو مختلف دغه راځي او خو به دا زمونږ ډیوټي ده دلته به هر سړي خپل جوب دی که همدا اوس چې د ملګري دي په زموږ او ستاسې په پښتونخوا کې ویني هغو ته د پیغام څه ورته ویل لري زه ټولو پښتونخوا والا ته دوا سلام کوم او ټولو ته دا وایم چې چېرته هم وی خپل محنت او محنت ډېر ښه کوئ کار روزګار کوئ او خپل زندگی ښه تېروئ او یو بل سره ښه اخلاقو سره او یو بل سره ریلیشن ښه ساتئ او کوشش کوئ چې تعلیم کوئ
تعلیم ډیر ضروری دی ځکه چې موږ دې ملک ته راغلي یو نو تعلیم موږ ته اندازه وشوه چې تعلیم ډیر ضروری دی دې ملکونو کې سپیشلی هر ځای کې دی خو په دې ملکونو کې ډیر ضروری دی ډیره زیاته مهرباني او بس السلام علیکم ستاسو ډیره مهرباني ابراهیم صافي صاحب چې زمونږ نه د انټرویو واغسته ډیره مهرباني او افغاني پلاو زما ډیر خوښ خوراک دی ماشاءالله بس دوام وشه ډیره زیاته مننه ټولو چې وخت مو راکړ کور مو ودان ژوندي اوسئ ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا اوس موږ او ستاسو له پښتنو ورونو سره خبرې په همدې ځای کې را سره تم شئ نورې مرکې او همداراز نور تصویرونه هم در سره شریکوم هغه په پارک لري کنه څو څومره خړای چې بل د منځ په کې واچو او هغه څه یو سمو کو تا ورکو بس دي دغه هغه چې تاسو په خوي دا مخکې پاخه شوی دي که څنګه دا موږ په ګرل په هو چې په ګرل په پاخه سينو دا کوم دا پور هغه چې د موږ تیارې هم ګرم کړی وي وتا لیکن پیاز چې ول دا ګرم کړی می دا بسنګ کباب پوښ شي بس کباب دا ډایرکټ راوړل دلته وی باسي دا څنګه و بس دا اډر ردی پنځه کې ویلې ګورتا او دا څه په دې هغه کې دا چپټي کباب دی دا څه دا چپټي کباب څه او چپټي کباب دا او څه دا اوس ته باندې لکه بیز ده کنه دا نو چې اډر راځي اډر وخو اډر چې راځي اډر وخو لکه اوس هغه په حال تاسو خپل وینې ټیکټونه وینې دلته بالکل نو بیز د حد نه زیات اډرونه لرو ټیکټونه زیات دي نو اوس به شپه ته ولاړ شپه ته ولاړ زردري وشي او لبل خلا غوي سر بوي وباسي نو دې له حتی دا چپټي کباب مګزات وحاله دا چپټي کباب یو خوراک دا په څو ورکوي دا دې کې دغه په 1295 باندې لکه څه کم 10 پاونډه یو هغه د دې دغه 200 کې راځي دغه دوه کلچې چې دا یو خوراک ده نو دې سره موږ تندوري نان هم سره ورکو سلاد هم ورکو تقریبا 3 رقم چکنیانه هم سره ورکو نو بس دا په دغه څه فکر کې دا قیمت نه ده یاره یو خبر به ته وکم خیر د لار شي بل ځای مو وګورئ موږ دا یو خوره چې موږ ته دا 1 کیلو ده دا 1 کیلو دا اوس سلام راوي ته دا 1 کیلو ده او دا یو نفر نه یعنی زیات ده او کم نه ده او بیا چې دا ته قیمت 1 روپۍ 2 روپۍ اپ اند ډاون څه کوي کوالټي وګوره کوالټي څنګه ده یو شی چې کوالټي هي ورته زیاده او چې کوالټي خوي ولې دغه د پاسه هم زه مطمئن یم چې د نورو ځایونه او زما په قیمت کې فرق شته زما په قیمت کم ده او زیات نه ده او که چېرته موږ قیمت زیات وای یا کوالټي صحیح نه وای یا ډوډۍ هم صحیح نه وای نو دا باندې خلک خپله وینې کوي خلک په یو ساعت باندې انتظار کوي څومره خلک دا د انتظار دی ویلې څومره خلک دلته راځي تاسو ته په ورځني ډول باندې او دا د رخصتیو په ورځو کې څومره کسان که درته یو خبره وکړم چې د کیک حساب مې نه ده کړی د کیک خو لکه زه نورمالي چې ده لکه 400 نفرو پورې بوکینګ اخلم 400 لکه موږ داسې لیمیټ هم 400 نفر هم لیمیټ ده لکه د ورځې 11 نه د شپې تر 11 پورې موږ 400 نفر بوکینګ اخلو بیا دغه 400 نفر بوکینګ چې پوره سي بیا د دې نه بعد چې دغه خلک زنګ وخي بوکینګ کوي بیا هغې ته موږ وایو چې موږ سره بوکینګ لیمیټ پوره ده چې تاسو واکینګ راسئ هغې ته بیا واکینګ وایي نو داسې وایي چې 400 نفر موږ بوکینګ اخلو نو دې کې کم از کم په ځای 400 500 ایور 600 نفره موږ واکینګ والا دا سر به وپکې راځي ډوډۍ اخلي وزي کو او سر راځي ډوډۍ اخلي زی ورکه او څه چې د مثال بوکینګ نه کړي راشي هغه بس نو ولیکو انتظار کو ولا هغه بوکینګ نه وي هغه هغه واکینګ ده هغه راشي بوکینګ نه وي بس وی درو یو بوکینګ ده بوکینګ چې تا کړی وي نو تا ته ټیبل ریزرو کړی ځای دی ریډي وي راشي ډایرکټ کینه یو واکینګ ده واکینګ څه چې هغه بوکینګ نه دا کړی هغه راشي دروازه ته مثال زو مثال لاس نه پرای ما نو می ولیکو هارورا بس انتظار ورته کوي دا فرق لري بعض وخت لس دقیقو کې ټیبل ورته ریډي کېږي بعض وخت 15 دقیقو کې کېږي بعض وخت نیم ساعت هم لګېږي ډیپینس هغه 20 دی پورې ده څومره 20 د سهل حالات دي بالکل دې خوا کبابونه به موږ ګورو او بیا نورې پوښتنې شته دي په هغې باندې به مهرباني وکړئ مهرباني اور خو وینئ ښه داسې دا تا خبره مست د کباب لپاره
همدلته په دې ځای کې چې پخلی کوي کباب پخوي یا ځینې نورو کې د هغو سره خبرې کوو مرکه کوو ورسره پوښت وي چې څه تجربې لري کومې خاطرې لري اوس راځو د کباب برخې ته دلته به هم خبرې وکړو سلام خوب هستی جور بخیر بیا که همین مایک یکی برای شما بتیم بخیر هستی چیال خوب بخیر هستی چی هست کباب بخیر خلاص کردی والا تایم دیگه پورا سای تایم های که از وقت خلاصی دیگه تایم بیا روی تمی طرف که معلوم شده که تیره معلوم شده چند رقم کباب پخته کرده میکنیم کباب 8-9 رقم کباب پخته کرده میتونیم ما کدام کباب هستن نامایش بگو که مردم بشنوند کدام چوپان کباب چیکن شیر چیکن وینز لیم کوفته چیکن کوفته به می نام رقم کباب بگی پخته کرده میتونیم دیگه فیش 2-3 رقم فیش پخته کرده میتونیم کدامش خوبش پخته کرده میتونیم کباب کلش خوبش پخته نه خب اما یکش که بسیار بدل خوب باشه بسیار بدل ما خوراک افغانا که چوپان است چوپان کباب چوپان کباب که همون پختنش خوبش به مزه‌دار باشه کدام چی برش لازم است که پیش از اینکه چوپان کباب از اون مال مساله است نمک است همین چیزایش مساله و نمک است دیگه اینجا نظر به چارخال است چه رقم چارخال میندازی و کدام سیستم پختهش میکنی بگو یک کباب خوبش چند دقیقه میگیره 15 دقیقه 15 دقیقه خوب کباب خوب شوقی 15 دقیقه وقت میگیره خودت در خوراکات چی خوشت میاد که بخوری؟ والا در خوراکات خود ماشاءالله کلش خوب خوراک است هر چی کلش چیز خوشم میاد چیزی نیست که سر آدم کلش چیز خوب است بخوری زیاد بخوری زیاد بخورم چوپان خود دارم امیالی که کسایی که تو را میبینه در اندیولای رفیقای در افغانستان است زیاد اینجا چی پیام برش داری؟ فقط پیام ما همیست که برادرها اگر در افغانستان هستی کار کنه غریبی کنه اگر اینجا هستی کار کنه غریبی کنه درس بخونه دیگه کنم پیام خاصی نداره چیری تو چی وری معلوم میشه تو شاعرها و شاعر نیستی والا شاعرم کم شاعرم هستم چی گفتنیه شعر چیزی والا شعر خود یک چیزی اگر برای رفیقایت بگویی برای رفیقا چی بگیم دیگه نیست خدا کلش کس خودت میفهمی دیگه در این زمانه کجا رفیقی مانده رفیقی نمانده یعنی رفیقا نداری؟ نه ما کل ضربار از رفیقا دیدیم از دست رفیقا ضربه دیدیم اینجا اینا بدبخت شدیم در افغانستان اعلام کردیم آمدیم ما دیگه سر رسیدیم یعنی خوش نیستی دیگه رفیق مرد نیست گلا دل ما گاز از چی از نامردا زیاد گلا داریم از نامردا چی نامردی کردم؟ زیاد نامردی کردیم بسیار هم خوب رفیقان خوب ما که ما نامردی کردیم از کجای افغانستان هستی؟ از کابل از کابل است؟ از کابل است از پشت کابل دق میشه؟ زیاد دق امی کبابایی که در کابل بوده از او کار بالاتر از او کار خوبتر میتین از او کار کباب بالا کباب خوبتر میتین بسیار زیاد تشکر بس خیر باشی سلام علیکم سلام خیر تو بیشی بدل شوی خب بس ما ډیوټي اوس ختم شوه اوس مارکیټ ته روان یم سبزي مارکیټ ته ځم سبزي راوړم او زه به سبا بیا له خیره سره نه خبرې راځم او نوم دې مې راته ووایه زما نوم نجیب الله ده نجیب الله او شیف هم دلته پخپله پخول هر څه مکمل زه کوم منیجمنټ د کچن پخلی اشپزي هر څه مکمل زما په لاس مخکې د وریجې پخولې هغه وریجې به مې راته وښیي هغې ځای کې به لږ کیسې به د هغې ځای راته وښیي اوس خو راته سره سم بدل شوې راځئ چې دغه قابلي پلو چې پخوي رنګارنګ اشپزان چې جوړوي د هغه سره دلته پرې خبرې کوو مخکې خو په دې ځای کې چې ته وې هغه سوچ دا مایک درته دا غدر کوم دلته به دا مایک درته کېدم خیر چې زموږ د ورځې درې دقیقې څلور دقیقې وریځې پخېږي دلته درې دقیقې څلور دقیقې لکه تقریبا بازار پورې ده که نه کله درې دقیقې چې څلور دقیقې شي شیروا دلته جوړوو مخکې نه ریډي شیروا ورته جوړوو ریډي کوو کله مطابق دې ضرورت هماغه نه ځکه موږ دلته وریځې اچوو وریځې زه پخپله پخوم وریځې پخپله پخوم زموږ کړۍ غوښه چې ده همیشه هره ورځ فرش تازه پخوو دال همدغسې هم چې تازه پخوو همیشه پخوو نو زموږ هر څه تازه دی فرش دی دغه وریجې چې پخې دي کې خو به ښې خاطرې به هم در سره وي هغه ترخې خاطرې به هم در سره وي ښه خاطره دې ترې څه شی وه کله چې هغه داسې خاطره چې له یاده دې نه وي وتې څه شی وي
ولا څه خاص خاطره پکې خو نه لرو خو بس خاطره دغه خاطره جالبه دغه ده چې بس د رستوران اشپزي ده نو یو د کور هغه د کور دیګه خوړو کې شوق باندې خلک کوي کنه نو دې خاطره ده چې بس دیګه ډیر غټ دې خاطره چې دا وريجم راته وخی راځه چې دا مغه خلاص کړي وريجم راته وخو دا ما کیمرا ورته دې خاطره راوړه دې خانه چې دا زمونږ کابل پلاو او دا زما پخ کړی مونږ خوړلې والا ډیر مزدار دی بس دا وريجم زمونږ او دغه شی زمونږ مایچی دی پکې دا مایچی مرته وکړه مایچی د لمشنګ دا بمدغه شیروا کې عمدل ته دیږي کې زه مخاومه بیا د وريج سره دم ورکوم مایچو ته وريج ته هر څه مکمل دم ورکوم دغه به بند کو خامخا چې یخ نسی کنه هغه خاطره درته ونه ویل د څه یو خاطره چې کوم ورځ د سر شوی دی چې هغه زیات شوی دی او ویډیو درنه غړي ورته شوی یا مال دا خاطره جالب خاطره خدا ته چې کله چې د موږ وريج په خووم نو موږ د غوړي ځان ته کې د غوړي سره کوو دا غوړي ورته په سر اچو هغه غوړي مې دا وته هغه ور واخیسته چې غوړي ور واخیسته نو بس د ورختا سو ما د وريج په دیږي کې ول ته ور غوړي بس هغه وريج مې پرې خو غوړي مې ور شاته مې ځان وباسه هغه ور مې ډېر مشکله ګول ک نو سنا سو وم سوځیدل لاسونه مې وسوځیدل نو دا خاطره په جالب خاطره دا ډیره زیاته مننه قربان شم مننه خوشاله ډیره مننه السلام علیکم نوم مې امین دی امین دی نه زما تقریبا 3.5 کاله مې وشو دا دو سره کار کوم خو خاص کار په کړهیانو دغه کې کړهیانو په خو مزه کمی کړهیانو دلته چکن کړهی شو او لیم کړهی شو بیا دا سینور انډین خوراک دی لکه پاکستاني چili پنیر شو بټر چکن شو دا ټول کمی او په خې او کمی او دې خو موږ ان شاء الله ټول په خوای جو کې به ان شاء الله خرابې نه هر څه په خوي شو کمی او خپل زیات د خوخيږي چې به ما چې زیات خوخيږي خپل لیم کړی دا ډیره زیاته مننه تاسو هم خوشاله تاسو درنو لیدونکو لازم کوم تاسو یو بل افغان ورو چې داغه سره مخابره وشي زه بیرته د کاروان رستوران له مالک سره خبرې کوم د همده سره ډېر زیات خبرې لرو پوښتنې لرو هغه پوښتنې ترې کوو را سره اوسئ کوم ځای ته ځو د خوا کېدو بره فیملي ځای لرو فیملي ځای کې به ځای به هم ویلې او د بره به کېنو نو ګپ شپ سمه ده خواته مهرباني وکړئ جبار خیل صاحب ستړیا خو دې ښه ډېر منډې دي ووهلې او خو دې خواته کسټمر در سره زیات و ولا بس خپل دی ول حالت پوسه نو څنګه چې وینې کوم نه کیږي بالکل او دا شین چای به اوس ورپسې خوند کوي شین چای خو دا سماتن باندې شین چای نه لګیږي لکه ملحم راځه دا هغه به له دې پیل وکړو چې څنګه مو دغه د کاروان رستوران پیل وکړي ولا ابراهیم حجاله سي کیسه خو ته کوم کیسه خو ډیره لوی ته سبب ور بم خلاص نسی خو زما ته چې د پکې راوړم شایم پکې هر خپل د شمه پکې لګوم کیسه خو ابراهیم جان د سده سه منګه تقریبا زما خپل د سوچو کسه ولا ساتل اسکاله کیږي شاوخوا چې زه د ملک راغلی ما او په دې ملک ولا سخت مون تیرې کړې دي او لا سخت نه بعد الحمدلله خو وخت مر باندې راغی الحمدلله وسر شتره ډیره سخت او تکلیفونه تیر کړل په دغه کچاکیلارو باندې راغلل په دغه کچاکیلارو باندې یعنی اعتبار کړه څنګه نور افغانان راځي په دغه سه موږ حتی له دنیا موږ په ډیره سختۍ راغلي چې زموږ په هغه وخت کې نه انټرنیټ نه موبایل نه دا و چې مثال یو ځای کې ته بند پاشه د پیسې درولېږي نو د خدای له تمناسونو خو هغه سختۍ نه هر افغان تېرې کړې ویني وي بالغ رانو دغه ملک ته رانو دغه ملک کې څه ده بس کارم شروع کړ هغه کارم داسې اوسه کنه ډېر سخت کار و چې مو کول ولا زه خو چرال مې اعتبار کوي چې نه کې یو خبره ته کوم به څنګه خبره وکړه یار ما په دې ملک 3 غنټې 3 ساعته ما به کار تیر کړ زه د شپې لاس بجې راغلم او اعتبار کوي چې و بجو کو 2 بجې په کار ولګېد ما کار شروع کړ او کار له ترکانو شنو کار هم د کارو سه اعتبار کا هغه د قسمت وو چې تیر دله ما هغه ته موږ یو بل ملګری و یو سره په زنګولې ته ورغله و ما وسګه د رستورانت ورته اوس مله د کار سره غلم یو افغاني منیجر پکې د دې په دغه سات کې یو کاریګر کار پرې خایو ماته وای کار کول سم مالونه سم کړل نو د اشپزخانه ته سوای چې زه د اشپزخانه ته ورم کنه د دنیا پولیټونو نوم څه د جمع شوی و او بس ما چې برید ته په حق کې بچ شروع مې وکړه حل هو او اول ورځ ولا پول انرژي مول ورته او ځواني ولا نه وسم ځواني نو هغه کنه توبو په استمانتیا نه پیدا سړی
او ژبه دې نه ده زده نه ژبه چې د زده فقط هغه هم دغه افغان د منیجر سو د افغانۍ و منیجر افغانۍ ځکه مثلا سر سوما خو چې کار مې شروع کړ واشنګ مې شروع کړ نو د ترکانو نو د ظالمانو څخه کار راشته موږ چې خصم صحیح نو دغه کار مې د خلک ډېر خوشاله ول او څو روپۍ درکولې په هغې وخت کې په ساعت باندې څو درکولې یاره حقیقت به سره وایو که نه اوس ولې په دې باندې به حقیقت سره وایو چې دغه میډیا ده او دا به تقریبا هغه ما کوم ملګري چې هغه وخت ول کار هم کوي یو ځای هغه غونډ ما اوس هم پېژني بلکل یعنې ځوانانو ته به دا هغه ځوانانو ته به او هغه ملګري مې هم چې موږ هغه ټایم کې یو ځای کار کوو هغوی ته هم زموږ تنخواه هر څه غوړ معلوم وله نو هغه ټایم کې موږ داسې وبوله چې 7 ورځې کار موږ کوو 10 ساعته 7 ورځې او خدای مې د غاړه نه بندوي چې په 170 روپۍ باندې ما ته کار شروع کړو 7 ورځې یعنې د ورځې تقریبا په ډېرو کمو پیسو تقریبا داسې وبه چې 15 پاونډه 15 پاونډه د ورځې به راتللې او کار خو دومره کار وکړه چې نن سبا به زموږ هغه کار هغه واشنګ هغه صفایي یعنې نن سبا یو نفر باید په 300 پاونډه هم ونه کړي یوې ورځې دپاره خو موږ مجبوري په دا والا چې خو هغه وخت مې اسناد نه لرل چا کارونه نه راکول بیا خصوصا زما عمر سدا لږ عمر مې کم و 4 بجې زیاتره وس اعتبار نه کوي چې د مثال کار وسی کولای کو به نشي کولای خو کوم چا بل دل ما بس کار د مې نه راته کتل کس کواري ته راته کتل چې دا کار وشي کو به نشي کولای یعنی سندم کم خو چې کار د زبا دم نه وازده دا باندې د وازده خو چې کار د بول بدلم دا پر خدای لمنه و دا سړی درویلی سي د ترکي سره به کار شروع ک د واشنګ سره کو ظرفونه سره منځل خو دغه ظرفونه ما زیات دوام ورنک په دې باندې لکه زیرا کومه وړکې نه لکه زیرا کومه چالاک چسم چالاک نو ما تاسو به ظرفونه من زما د ظرفو سره بس ها بس ورو ځان مې ما هته وې س تنور کار مې زده ک ډوړې په حال مې زده ک ډوړې په حال مې زده ک نو د دکان مالک مې صدا د ډېر ګرانو ما د ډېر ګران څنګه وما سما 3 رستورانت ما ډوړې په حواله مخکې به لمانه مخکې چې کوم ترکان ول هغوی هر رستورانت یو نه په ډوډۍ په حواله یعنې دغه اشپزي ټوله ستا زده ده هلته دې زده کړې ده ما کومه چې د ترکانو خوراکي دي او کومې ترکانو غذاګانې چې دي ما غونډې عمل ترکانو زده کړي لکه مثال کباب ده مثال لکه ډېر شکل لمشنګ لزانیا یو شی بل شی دا غوړ عمل ته زده کړم د ترکانو سره ډېر وخت پاتې شوم تقریبا د سوچو کې سیاره سلور کاله سکم سلور کاله چې پاتې شوم سما کار وکړ ما دغه راجیکسو زوما د ترمي وجه صاحب د جی صاحب مخکې په دغه مخکې رستوران کې تجربه لري رستوران کې کار کړو دا د ماته چې لا وراره ولې په خپل یو رستوران خلاص نکړو ما یاره لدې ښه خبره چېته ده بیا راځي چې موږ خپل یو رستوران خلاص کړ په نام د کابل ډل هاوس په ایجوار کې لندن کې هغه رستوران خلاص کړ هغه رستوران زوما واجی سه بو دا دوه پر پکې نور کاریګر سره خو ماشاءالله الحمدلله ډېر ونه اجي سه تر دیو کنه اجي سه تر دا اجي سه دوست محمد میږي او زیاتره افغانانی پیژني په لندن کې او بس هغه رستوران بیا خلاص کړ په هغه رستوران کې تقریبا موږ یو څلور کاله 15 کاله شاوخوا موږ دغه رستوران وچلوو په څومره مو دغه کار پیل کړ دا کار که زه درته وایم چې اګزیکټلی هغه اماونټ یې راته نه معلوم خو داسې سوچ چې تقریبا 2,20,000 پاونډه شاوخوا دا رستوران موږ جوړ کړ نو دا خو ډېرې پیسې وې تاسې دا پیسې څنګه دا خو داسې و چې دا خو یوازې په یو نفر خو نه کېده واقعا ظاهره خبره چې په یو نفر نه کېده دا خو بس یو تره مې و بل تره مې و تره زوی مې و بل تره زوی مې و ورور مې و زه تقریبا شپږ اوه اته نفره سره برابر شو نو دغه موږ کسابۍ دوکان موږ لرو چې مخکې د ورینې ته وکړم کسابۍ دوکان هم لرو د څه پیسې هغه الحمدلله ښه دوکان ښه کار کوي هغه دوکان کې بس هغه پیسې اوس موږ کړی وې او څه یو ټاکه پوکم را کارس کړل خو دې خوا او یو څه سم را کارس کړل نو غونډه موږ سره برابر نو غونډه موږ سره ولې یو سم را کارس کړل بس الحمدلله هغه جام په جوړ کار هم روان کړ کاروان څنګه رامنځته شو بیا کاروان خو د سیو سه دغه ایجوړ کس کوم رستوران د ما واجی صاحب خلاص ک دغه رستوران هم د خدای ډېر ښه روان او ښه کار هم پکې ښه کار کوي ورکې او دا رستوران لګوړه کوي ته بس اویا اتیا نه پر ځای به شاوخوا زیات نو ورکې نو لاروانتیا مغه ولا لاروانتیا ولا نو غټ ځای وای مغه لاروانتیا و زموږ او لکه ځای مغه لاروانتیا و زموږ او دغه وخت مغه یو سره پیسې مم جوړې کړې یو څه په مثال سروای مم پیدا کړله
نو حاجي صاحب دا مشوره وکړه چې یاره وراره داسې کوو چې راځه یو بل غټ رستوران ته لاس واچوو بیا بالغ هغه رستوران موږ خرڅ کړ بیا په سوتال کې اولین کاروان په سوتال کې موږ واخیست او دغه کاروان نوم هم څه ده دغه موږ دغه حاجي صاحب هم څه ده د پخوانی سامان سم هم تېر سوی ده نو دغه پخواني دغه قافلې او دغه شان یې ډېر خوښېږي هغه سامان سم تېر سوی ده دا مې هغه اوس سره خپله ته ورسره لیدلې وه نو ډېر به سره ډېر به خوښ شوی هغه مرکه وه هغه څه خوند کوي نو دې ته معلومه ده نوم هغه نوم ما ایښی و هغه ولې رستوران نوم چې ده هغه کابل ګرین هاوس هغه نوم ما ایښی و نو دې ته ما حاجي صاحب څنګه چله وراره دا نوم به زه خوښ کړم مالې بسم الله که څه پرېږدو وایي کاروان ماله ډېر زبردست نوم ده پوه شوې دا کاروان هم ځکه جوړ کړم بس کاروان نوم هم کېښود حاجي صاحب هم خوښ و زما هم خوښ و دا کاروان داسې سره روان دی اوس د یو نه څو ته رسېدلی دي دا کاروان خو الحمدلله اوس په الحال خو موږ 4 کاروانه لرو او ان شاء الله پلان لرو حاجي صاحب لاړ دا اوس په الحال ته نشته ده حاجي صاحب کابل ته لاړ ده او ان شاء الله تعالی یو بل ځای په نظر کې نیولی ده نو بس د حاجي صاحب امر ته انتظار یو بچ هغه امر وکړي بس ورسو یعنی دغه د کاروان جوړول د 4 کاروان رستورانونه دي ستاسې دا ټول په اتفاق شوي دي او ستاسې ترونه د تره زامن ټول پکې ګډ یاستئ ابراهیم جان یو خبره درته وکړم هر کار کې چې اتفاق وي هغه کار مخې ته ډېر زر ځي او ښه ځي او موږ هم همدغه موږ ته یوه غټه هغه موږ ته وشوله لکه یوه غټه تجربه موږ ته دغه وشوله چې صحیح ده موږ ته اوس ما سره څه الکا وه چې هغه کوم وخت چې ما هغه د ترکانو مخکیني کیسې ته به تلل چې موږ کار کوو هغه هلکان بیچارهګان له اوسه پورې مثال مزدوري کوي یا بل چا سره کار کوي نو الحمدلله ما پکې ځان ډېر ماهیت لاړم پکې الحمدلله رستورانتونه دي کاروبار ده خدای نه راضي یم هر څه شی راسره شته ده خو دا برکت غونډې څه شي ده دا برکت غونډې اتفاق ده جبار خیل صاحب یو کس چې په ورځني ډول په شاوخوا 25 پاونډه کار کوي د میاشتې به اوس څومره کار کوي یعنې میلیونونه ویلی شو الحمدلله ولې نه کېږي چې خدای وغواړي هر څه کېږي له دې نه زیات هم کېږي او موږ پرې راضي یو الحمدلله شکر ده تاسې له صفره مو کار شروع کړئ چې له بل سره مو کار کوئ اوس الحمدلله د میلیونونو کار مخته وړي الحمدلله څومره کسان در سره کار کوي یاره فی الحال خو په ټولو دغه ټولو څلورو خو مې حساب درته داسې وکړم چې ما سره اوس فی الحال په دې رستورانت کې داسې وګوره چې ما سره یاره 28 تر 29 نفره ما سره کار کوي په دې تر ډېر افغانان نه میکس دي لکه کوم چې اشپزان دي د اشپزۍ چې کوم سټاف ده د کچن چې کوم سټاف ده ټول هم افغانان دي نو ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ تاسو نه هم چونه ډېره مننه